د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې دې ته بار بار چیلنج ورکول شوی دی که تی قرآن دا د ځانه بولي الیاذ بالله یا یې سحر و جادو بولي یا د شاعر کلام بولي فاتو بصورة بمثله یو صورت د دې مثل راوړئ من استطعتم من دون الله خپل پلارانو نکاګانو ټول سره راجمع کړي یو صورت راوړئ لیکن دا ټول عاجز په ټولو باندې د قرآن یو صورت مثل نه سوی راوړی ټول عاجز هغه وخت کې د مسلمان دبدبه وه حضرت عمر رضی الله عنه دبدبه وه یو کافر دومره جرات نه سوی کولی چې مسلمان ته یې په چپه سمه سترګه کتلی وای نن مسلمان دغه حال ته راورسېدی د دنیا پر سر باندې 1 بیلیون اشاریه 2 تعداد باندې مسلمان شته یعنې څه مطلب 2 عربه په لږ کم باندې مسلمانان شته د ځمکې پر سر 2 عربه مسلمانان 50 مملکتونه د مسلمانانو د قبضې لاندې دي دا اسلامي حکمراني په دې کې شته 50 په دې کې هر قسم قوت د دې سره شته ایټم بم هم ورسره شته هغه بریدونکي وسلې هم الله دې ته ورکړي دي چې تیل دي معدنیات دي رقم ذخایر دي لیکن الله سبحانه وتعالی چې کله دې قرآن ته خپل نبي سره جفا شروع کړه قرآن ته اشاره وکړل الله د کافرانو څخه د دې دبدبه وایسته د کافر په زړه کې دومره دبدبه نه سو پاتې ځکه کافر راولاړېږي هر کال زموږ ازموینه کوي کله قرآن ته اور واچي کله نبي علیه الصلات وسلام کارتون جوړ کړي کله د قرآن بې عزتي وکړي عام د دې چې په 2000 کې تاسو نه ولیدل چې قرآن یې پاڼې کې کښې شوی بیا هلته لسې زنانې شراب خورې پرا تېرې کړلې او هغه پر دې قرآن شریف پر ورقو باندې ډانس کوي کم یو مډر مؤمن پیدا شو یو څوک غالبوزي وخوړي په دې باندې د یو چا په زړه کې د ستري برابر درد پیدا شو خو دا زموږ ایمان دی د قرآن سره دا زموږ مینه د قرآن سره دا زموږ جفا د خپل قرآن سره ده دغه زموږ وفا د خپل نبي سره خپله وګورئ خود به په سویډن کې د اسلام معظمه ورځ ده د لوی اختر ورځ ده د عرفات میدان ورځ ختمه شوې ده د شیطان د ویشتلو ورځ ده الله سبحانه وتعالی په ډېر تعداد باندې خلک به دا ورځ د جهنم نه خلاصوي د عیدګاه پر میدان باندې راجمع شوي خلک دي دلته یو منحوسه فادري راولاړېږي چې مهاجر د عراق دی په سویډن ښار کې د مسلمان د مسجد و مخ ته قرآن داسې نیسي غورځي یو یې په شټو وروي بله ده ته راوي اخر د مسلمانانو مخ ته اور واچي د اختر په ورځ باندې د اسلام د معظمو ورځو څخه یو ورځ ده یو مرد میدان په دې کې نه سو پیدا په ټولو په نول یو 2 عربه زیاتو کم مسلمانان د یو چا په زړه کې خوا نه سو ورباندې وذلك اضعف الایمان دا د ایمان هغه کم حصه تاسو وګورئ موږ د ایمان حصه بللې ده دغه یهودو ته موږ وایو دغه نصاراو ته موږ وایو زموږ په ایمان کې اوله عقیده دا ده امنت بالله وملائکته وکتبه پر ټولو کتابو موږ ایمان راوړی دي ستا پر انجیل موږ ایمان لرو ستا پر عیسی علیه الصلات وسلام چې ستا او زما د دواړو نبي دي موږ ایمان پر لرو پر تورات باندې زه ایمان لرم زه پر سترګو نیسم وچومې د تورات پر نبي موسی علیه الصلات وسلام باندې موږ ایمان راوړی دی لیکن در اوسه پورې په تاریخ کې به یو مسلمان څوک نه کي ثابته چې چا دې انجیل ته توهین کړی انجیل دې سوځولی یا دې تورات ته توهین کړی تورات دې سوځولی یا دې عیسی علیه الصلات وسلام ته یا موسی علیه الصلات وسلام ته یا هیڅ یو نبي ته توهین کړی لیکن تا ته څه در پیښه ده دا خو د الله تقسیم دی اخر کتاب الله جوړ کړي اخر نبی محمد رسول الله جوړ کړ ما او تا په اخر نبی کې حساب کړلو د هغه په امت کې حساب کړلو موږ لیکن ما چې ایمان راوړي ته ایمان نه راوړي دا ستا خپل محسن دی ته موږ ته په عامه سطح ګډې مسلمان نن د دنیا غټ دهشتګرد بولې تاسو وګورئ ستا په بین الاقوامي قانون کې وګوره په بین الاقوامي قانون کې مذهبي توهین کول دا غټ جرم دی دا لویه دهشتګردي ده نن د دنیا یهود او نصارا دا د اسلام نه بلکې د ټولې نړۍ غټ دهشتګردان دي د زمانې دی ما ته دهشتګردي ما ته وایي ته متعصب یې ما ته وایي ته تنګ نظر یې زه تنګ نظر یم که ته ما خو پر انجیل هم ایمان راوړی دی ما خو پر عیسی علیه السلام هم ایمان راوړی دی ما خو پر تورات باندې هم ایمان راوړی دی ما خو پر موسی علیه السلام هم ایمان راوړی دی په محمد رسول الله هم راوړی دی په قرآن هم راوړی زما وزن نظر خو پراخ دی ته خو تنګ نظر یې چې د انجیل په مقابله کې د قرآن ته اور واچوئ د عیسی علیه السلام په مقابله کې د محمد رسول الله کارټون جوړ کړي لا زه تنګ نظر یم ته پراخ نظر دا د اسلام غټ دشمنان دی دا ته به انسان په دشمني وایي تاسو وګورئ په دغه یو څو عرصه کې
په دغه 2000 څخه تر اوسه پورې د 20 پورې در 100 وارې زیات زموږ قرآن سوځېدلی، در 100 وارې زیات زموږ د قرآن پاڼې سوځېدلې، زموږ په قرآن باندې ګین سوی دی، زموږ د قرآن پاڼې غورځولې دي، زموږ قرآن یې ګډر ته غورځولی دی، زموږ د قرآن سوځېدلی کړی دی. لا هم مسلمان بیا هم د غفلت په خوب بیدار دی، بیا هم په خپل ځان کې د کافر رواج راولي چې چېرته کافر یو رواج ایښی نه مسلمان په اول قدم کې دته لبیک ویل دي. افسوس د ستا پرېږدي څومره سلطنتونه د اسلام موږ لرو، دا برای نام، دا د مغرب او د کفارو د تسلط لاندې مسلمانان او د دې حکمرانان دا دومره نشي کولی چې دا 50 مملکته دغه حکمرانان راجمع سي د دغه سویډن یا د دغه هایلند یا د نورو هغه کفري هېواد چې هغوی زموږ د نبي یا زموږ د قرآن توهین کړی دي د دې څه مکمل بایکاټ وکړي. دا خلک به په څلورو باندې صاف ستر راځي به ته به معافي غواړي. اتفاق